کې 3 څلور په یو ځای راځي، خو دا لږ لامده دي ځکه نه بلیږي. ونه چې تا ورته بوکه کړې ده نو دا به سور واخلي. ته خوښه چې زه درته د خدای دې وبخه ته زما چې تا له وچ وچ خشاک راټول کړمه. لیاقت میجر د پښتو فلمونو هغه نوم دی چې د مزاح د هنر سره سره د جذباتو او ولسي کلتور استازیتوب کړی. کله چې د پښتو فلمونو نړۍ ته ګورو ځینې نومونه داسې دي چې یوازې اداکاران نه وي بلکې د یو زمانې استازی وي. همهغه څیرو کې یو لیاقت میجر هم دی چې د خپل ځانګړي انداز، قوي ډایلاګ او جذباتي اداکارۍ له امله په زړونو کې ځای جوړ کړی. دا ته چېرته تللی وې؟ دومره ساعت نه انتظار کومه. ګوره په خپل تندي باندې د مینچو دا ګونجې مه جوړوه. اصل کې په ما ځکه ناوخته شو چې د یو سپي بچی راغلی او ما نه نوکري غوښته. ما وی چې ستا په ملاقات کې به په ما باندې یو بوټی غوندې ناوخته شي نو زر مې ولې نوکري ورکړه. دا پی مې راوړي دي، پی دې په کار دي. هی ظالمې، زه خو ستا د پیو مجنون یم. زه خو تا باندې مین یم او ستا په دې پیو باندې مین یم. دا څه بکواس کې؟ د هغه سفر د ساده ژوند نه پیل شو، خو د هنر مینه یې دومره قوي وه چې د سټیج او سینما تر دروازو یې ورساوه. کله چې فلمونه یوازې تفریح نه بلکې د ټولنې عکس و، په داسې حال کې لیاقت میجر د پښتو فلمونو په زرین دور کې د خپلو کردارونو له لارې د مزاح، مینې، غیرت او قربانۍ کیسې ژوندۍ کړې. هغه اکثره داسې رولونه ترسره کول چې پکې د پښتون کلتور رنګ ښکارېده، د کورنۍ عزت، د دوستۍ وفاداري او د ظلم په وړاندې مقاومت. د هغه ډایلاګونه به یوازې خبرې نه وي بلکې په خندا خندا کې پکې پیغامونه. د لیاقت میجر خپل نوم لیاقت علي خان چې د نوخار سیمه کې د حسن خان کره په کال 1940 کې پیدا شوی. هغه خپل هنري سفر د سکول د سټیج نه شروع او بیا وروسته د هنر دغې مینې هغه د پښتو فلمي نړۍ ته راوست. څوک اوس دلته یو کچر بیانې کو هلکه دا کار دې کله نه شروع کو مړه لږ نوم سمه پټه هوا که نه هلکه شهزاده په خود خو یې که نه په خود خو باله شم چې خدای په ګوتو راکړي د ظالم بچې سمومنی کورجو وکه نه ګورې دغه ښځې کندې ته ورځم که خدای په لاس راکړي ته دوا کوه. د هغه لومړی قدم په دره خیبر فلم کې یو وړوکی رول چې د یوې سترې کیسې پیل. د هغه د شهرت اصلي ټکي د اوربل فلم چې د 1980 لسیزې په پیل کې خپور شو. د دې فلم کامیډي رول هغه ته داسې پیژندنه ورکړه چې تر نن ورځې پورې خلک یادوي. پرېږدئ چې نشه برابره کړي نو بیا به یې بار وباسو کوزې کوي. شاباسي ګوره زما دوستانو زه تاسو ته منت کوم که تاسو ما ډبوئ که نه نو والله چې زه درته نیسم. دا هغه ډایلاګونه دي چې نه یوازې هغه ته شهرت ور وبخلو بلکې څو لسیزو تېرېدو وروستو لا هم د هغه د مینوالو په زړونو کې اوسي. لیاقت میجر یوازې یو اداکار نه و بلکې د پښتو سینما د زرین دور یو مهم ستوری و. هغه شاوخوا 200 فلمونو کې کار کړی، ګڼ ایوارډونه یې ترلاسه کړي
او حتی 2 فلمونه هم جوړ کړي، خان دهقان او نوکر. د لیاقت میجر په مشهورو فلمونو کې دره خیبر، دهقان، علاقه غیر، اوربل، زرتاجه، کوچوان، دلهن ایک رات کی او داسې نور شامل دي. هغه 3 د اردو ژبې، 2 د پنجابۍ او تقریبا 190 د پښتو ژبې په فلمونو کې کار کړی دی. د هغه وروستی فلم زړه مې تا وړی و چې په جنوري 2009 کال کې خپور شو. همهغه کال یې د 40 کلونو اوږد د فلمي سفر وروسته فلمي نړۍ ته شا کړه او د دعوت تبلیغ له کاروان سره یو ځای شو. د هغه ژوند د هنر او روحانیت یو ښکلی توازن، له سټیج نه تر سینما او بیا له سینما نه تر دعوت پورې. په کال 2019 کې د جمعې په ورځ په لاهور کې د زړه د حملې له امله هغه د 68 کلونو په عمر کې د دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه جسد خپل پلارني ښار نوښار ته یوړل شو، چېرته چې د هغه د جنازې لمونځ ادا شو او په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. هغه شاته خپله میرمن، 2 زامن او 1 لور پرېښوده، خو تر ټولو لوی میراث هغه خندا ده چې خلکو ته یې ورکړه. لیاقت میجر لاړ، خو د هغه هنر، خبرې او یادونه به تل ژوندي وي.